اے د الله محبوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ رب مونږ ته نږدې دی، زمونږ ور سره مناجات وکړو، یعنی په ورو ورو ورته आवाज وکړو چې یا الله یا الله یا ربنا، اور یا زمونږ رب زمونږ نه لري دی، نو فننادیه زمونږ ورته چغې ووایو چې یا الله اے الله اے زمونږ ربا. نو دغه تاسو کله صحابه کرامو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکړلو، نو الله تعالی دغه آیت مبارکه نازل کو و اذا سألك عبادي عني، چې خوګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تانا زما بندگان زما متعلق پوښتنه کوي فإني قریب، بس بشک ز نږدې یم. او دغه دې کې یو ډیره خیستان نقطه ده چې قرآن مجید کې نور هم ډیره پوښتنې د صحابه کرامو الله تعالی را نقل کړې دي، لکه يسألونك عن المحيض، حیض متعلق پوښتنه کوي، نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مکلف ګرځولې دي چې قل تو ورته وی پیغمبر علیہ السلام هو اذن، صدقه حیض د ګندګي دي. اندرنګ یو پوښتنه راځي چې يسألونك عن الروح، دغه صحابه کرام روح متعلق پوښتنه وکا، نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مکلف وګرځول قل هو من امر ربي، صدا دا زما د رب ولا یو امر دی. اندرنګ يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم، یعنی ټولو جوابات ورکولو کې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مکلف ګرځولې دي چې تورته ویا او څنګه د دعا ولا مسله راغله، الله نه د وخت ولا مسله راغله. واذا سألك عبادي عني، نو الله پیغمبر علیہ السلام مکلف نه ګرځول چې قل تورته ویا فإني قریب زنګدویم، بلکې ډایرک الله او فرمایل فإني قریب زنګدویم. نو اشاره دي طرف ته ده چې دعا په باب کې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مکلف نه ګرځول چې تور ته جواب ورکا، اشاره دي طرف ته دي چې کله هم چې الله تعالی نه دعا غواړي نو بس فورا الله تعالی د لاس اوچتا وا، الله تعالی د تا ولا فریاد واوري، الله تعالی د تا ولا आवाज واوري، اور دې کې هیڅ قسم واسطو ته ضرورت نشته چې ته پلنکی سړی ته ورشه دا دعا به قبول شي، ته پلنکی سړی ته ور نشي نو تا دعا به نه قبليږي، نه بس ته ضرورت راشي بس الله تعالی ته आवाज کوا، الله د لاس اوچتا وا.